زم ستاسو غونته کې یو نوجوان یم، زما هم ځواني ده، زه څه بوډا نه یم. ته خپل عمر وګوره او زما عمر وګوره. ما دا ګیره پرېښې دا پټکې په سر کړی دی. زما زړه ژوندی دی، زما زړه خواهشات غواړي، زما زړه مزې غواړي، زما زړه چکرې غواړي، زما زړه ګانې بجانې اورېدل غواړي. خو نه، موږ خپل نفسونه په کنټرول کې کړي دي. موږ خپله چهره د جناب محمد رسول الله د چهرې په شان جوړه کړې ده. زه په هر ځای کې دا خبره کوم، تا ته د محمد رسول الله هغه مبارکه چهره جوړولو کې ځان بدې ښکاري. نو چې ما ګیره پرېښې، ما پټکې په سر کړی، ما د محمد رسول الله د چهرې سره نفرت کړی که محبت مې کړی؟ आवाज را نغی. قسم د الله په ذات باندې زه په تاسو خفه کېږم. نن نوجوان ته د خپل پیغمبر په شکل او شباهت کې ځان بدې ښکاري، نن زنانو ته لوپټا برقه په سرولو کې ځان بدې ښکاري. زما محترمو درخواست کوم، قسم د الله په ذات باندې نن تاسو د دې ځمکې د پاسه موږ ناست یو که نه، والله بالله ثم تالله چې د دنیا دا ژوند دا یو خوب کتل دي، ان قریب د دې خوب نه راپاڅېدل دي چې ته به په قبر کې پروت یې.